بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو مخکې درسونه ولوستلو، را به شو نوي درس ته. تاسو راشئ ویو برخې ته. اول نارمل ویو ده، دا عادي حالت ته وایي. بل آوټلاین ویو ده. آوټلاین ویو کې تاسو کولی شئ چې ډېر په اسانۍ سره په سلایډو په خط کې تغیرات راولئ. تاسو وینئ دلته اوس کولی شم چې هر څه ډېر په اسانۍ سره اضافه کړم او هغه تغیرات سلایډو کې هم اضافه کېږي. بل سلایډ سورټر ده. سلایډ سورټر کې موږ کولی شو چې د سلایډ ځایونه ډېر په اسانۍ سره بدل کړو او کوم ترتیب چې موږ غواړو هماغه ترتیب ډېر په اسانۍ سره عملي کولی شو. بیرته نارمل ویو ته راځو نوټس پیج ته. دلته زموږ د سلایډ تر څنګ یو ځای د نوټ لپاره هم راځي چې کولی شو په هغه کې نوټ ولیکو. بل تاسو دلته نوټ ولیکئ، بیا له پریزنټر ویو څخه استفاده وکړئ، ستاسو سلایډ به هم ښکاري، تاسو ته به نوټ هم ښکاري. ریډینګ ویو ده، دا هم یو خاص حالت ده د ویلو لپاره. ستاسو ته سلایډونه راځي، تاسو ته یې لوستلی شئ. بل سلایډ ماسټر ده. سلایډ ماسټر کله چې تاسو انتخاب کړئ، دلته ګریډ ویو فعاله ده، ګریډ لاینز. بل سلایډ ماسټر داسې یو د سلایډ حالت ده چې په هغه کې هر شی موجود دي، تاریخ، فوټر، هیډر، د سلایډ لپاره ځایونه، ویډیو دي، هر شي پلیس هولډر ټول موجود دي پکې. که غواړئ چې په دې کې تغیرات راولئ، کولی شئ چې بل سلایډ ماسټر اضافه کړئ، کولی شئ چې دا پاک کړئ، کولی شئ چې نوم یې بدل کړئ، کولی شئ لیاوټ یې بدل کړئ، مثلا څه شی نه غواړئ، فوټر نه غواړئ، نور تغیرات هم پکې راوستلی شئ. دلته زه غواړم پلیس هولډر اضافه کړم د څه شي لپاره، مثلا د ټیبل لپاره. دلته یو پلیس هولډر اضافه کوم د ټیبل په خاطر، همدغسې چې مخکې په بل څه شي کې وو هماغسې یو پلیس هولډر ما اضافه کړو. نور هماغه مخکیني معلومات دي. دلته مثلا بیکګراوند ګرافیک دی، دا غواړي چې پاک شي، دا و سلایډ ماسټر. بل په ویو کې د هینډ آوټ ماسټر دی. کله چې تاسو غواړئ دا سلایډونه پرنټ کړئ د یو ورډ په شکل باندې، یو A4 له یو غټې ورقې کې، بیا تاسو له هینډ آوټ ماسټر استفاده وکړئ. تاسو وینئ چې هماغه شپږ سلایډ په یو سلایډ کې تاسو پرنټ کوي. تاسو کولی شئ چې له دې ځایه هیډر یې بند کړئ، فوټر یې بند کړئ، ډیټ یې، پیج نمبر یې، سایز یې، څه شی تغیرات چې پکې راولئ هماغه راولئ. را به شو بیا ویو ته. په ویو کې بل د نوټ ماسټر دی. نوټ ماسټر چې دا هم د نوټ پیج په شکل ده، خو دلته بیا معلومات نسبت له هغه څخه زیات وي. هم نوټ کولی شئ چې اضافه کړئ، هم هیډر، فوټر، تاریخ او ټولې برخې پکې اضافه کولی شئ. له دې ځایه کولی شئ چې مثال کومه برخه نه غواړئ هماغه ورڅخه پاک کړئ. را به شو بیا ویو ته. بل رولر ده. رولر تاسو وینئ چې هماغه صفحې اندازه موږ ته معلوموي چې دا موجود وي که نه. که غواړئ چې نه وي دا ووهئ. که غواړئ چې ګریډ لاینز وي، ګریډ لاین داسې خطې دي، هماغه تاسو ټیبل کې هم لیدلی وي. تاسو ګریډ لاین وینئ چې ګریډ لاین معلومیږي. بل ګایډز دی چې دا خط مستقیم وینئ لکه محور دا موجود وي او که نه. بل ډایرکشن یې ده. تاسو وینئ چې دا سلایډونه اوس چپ طرف ته دي. که غواړئ چې دا راست طرف ته راشي، بیا دا انتخاب کړئ. تاسو وینئ چې دا طرف راست طرف ته راغی. زوم ده چې له دې ځای هم کولی شئ او له دې ځای هم کولی شئ. که غواړئ چې صفحه بیرته فټ شي، کله چې زوم وکړه بیرته فټ ووهئ، هماغه خپل عادي حالت ته ځي. ساده یې، رنګه یې، دا تاسو مخکې هم ویلي وو، تاسو له دې څخه هم استفاده کولی شئ. زه به دا بیرته عادي حالت ته بوځم. را به شو ویو ته، کالر به انتخاب کړم. بل نیو وینډو. همدغه سلایډ زه غواړم چې په بل وینډو کې راته خلاص شي. تاسو کلیک وکړئ. اوس همدغه سلایډ په دوه صفحو کې ده، لکه د انټرنیټ کې چې تاسو یو شی په یو بل ټاب کې خلاص کړئ، دا هم هماغسې ده. بل غواړئ چې دواړه ارینج کړئ. تاسو وینئ چې دا دواړه یې موږ ته یو ځای راوستلو. کاسکیډ وي. کاسکیډ داسې یو حالت ده چې لکه د اوبو ابشار، داسې یو حالت ده چې تاسو وینئ چې دا ده، بیا دا ده. که نور هم وي، نور هم همداسې په ترتیب سره راځي. بل موو سایز ده. کله چې دا انتخاب کړئ، بیا د ارو کیز باندې پریس کړئ، ستاسو سلایډ کوچنی کېږي او غټېږي. زه به ارو کی تاسو تشریح کړم. دغه بټنو ته ارو کی وایي. تاسو همدغه ووهئ، تاسو ته به ستاسو سلایډ به کوچنی کېږي او غټېږي به. بل سویچ وینډو ده. تاسو له دې پریزنټیشن څخه بل پریزنټیشن ته ځئ. بل د ماکرو برخه ده، هغه به په بله ویډیو کې تشریح کړم. له توجه نه